ها اکثر ماشومانو ته د پیدایش نه پس دغه مسله وي چې دغه یو طرف ته شونډه کټ وي یا دغه تلو کې سورې وي. دې ته موږ کلیفټ لیپ وایو او کلیفټ پیلټ ورته وایو. چې کله دا مسله چاته وشي، تاسو ته ما دې نه مخکې ویډیوګانې کې ویلي دي چې ماشوم چېرته هم داسې نه دی چې یو ځای کې پروت دی او بس رغټ شي جوړ شي ماشوم دی. نه، ماشوم مختلف حصې وي، دا اوبه وي، دا ټول به یو ځای ته داسې راغونډېږي، دې نه بچی جوړېږي، میلوېږي، بچی جوړېږي. که موږ سوچ وکړو تلو چې کوم دی هغه هم دوو حصو کې وي. هغه دوه حصو کې وي چې کله یو ځای ته راشي نو د څه وجوهاتو وجې باندې دا صحیح طریقې سره میلاو نشي نو بیا دا مسله پکې راشي. وجوهات د څه شی دی؟ ټول نه اول غټه وجه چې کوم دی فولیک اسید کمی دی. دویمه کمی چې کوم دی هغه دی د زنک کمی چې کومې مور ته وي د پریګننسي په دوران کې، هغې ته هم دا بالکل چانس شته دی چې داسې ماشوم وشي. دریم چې کوم دی هغه د جینیټیک، مطلب مور او پلار کې چې چاته هم دا مسله دې نه مخکې وه کیدای شي چې هغه بچي ته هم وشي. څلورم چې کوم دی هغه د سموکینګ، سیګرټ څکل. که موږ چېرته ووایو چې زموږ پښتنو مشرۍ کې عام نه دی، ښځې سیګرټ نه څکي ټیک دی، خو که چېرته هم د هغې خاوند سیګرټ څکي هغې سه کمرې کې دننه چې کوم وخت کې بچی په خېټه باندې دی، د دې چې کوم ښځه دی هغه هم پیسیو سموکر دی بیا ټیک دی. نو تاسو چېرته هم دا مه وایئ چې ښځه سیګرټ نه څکي بیا به دا نه کېږي. د هغې خاوند که سیګرټ څکي هغې باندې اثرات کېږي نو هغه پیسیو سموکر دی، د سیګرټو کې بیا راځي. پنځم چې کوم شی دی هغه د انټي اپیلیپټیک ډرګ، هغه موریانې چې د هغه اپیلیپسي دپاره د میرګي دپاره کومې ګولیانې استعمالوي د هغې د وجې هم دا ماشوم کیدلی شي. دا د دې وجې دي. اوس دې ته مشکلات څه پېښېدلی شي دې ماشوم ته؟ اکثر چې دې ته پی ورکوي، شوده دې ته که کله هم ورکوي هغه په یو طرف رابهېږي، ته صحیح شوده نه شي څکلی. ساه کې ورته اکثر تکلیف وي. اکثر چې څومره هم کوشش وکړي خوراک نشي کولی، نو چې خوراک نشي کولی هغه ته به بیا دننه جراثیم کېږي، هغې باندې به غلط اثرات هم پرې وځي، ماشوم به هم کمزوري کېږي. ضروري شی څه شی دی چې ډایرکټ وخت نه مخکې ډاکټر ته ځان رسوئ. اوس د دې دپاره چې کوم پروسس دی، کوم ټریټمنټ دی، کوم علاج دی، د دې هغه لږ اوږد دی، که موږ ورته وایو لونګ ټرم یو علاج دی. مطلب دې ته به اپریشنونه کېږي. اپریشنونه به هم دې ته سټیجز کې کېږي. اول سټیج کې که موږ دې ته اپریشن وګورو نو اول سټیج کې د دې شونډه جوړه کړي یو اپریشن. دویم سټیج کې د دې چې کوم تلو سوری دی دا جوړ شي. دریم سټیج کې د دې چې کوم پوزې کې لږ لږ کوږوالی پکې پاتې وي هغه جوړ شي. څلورم سټیج کې د دې ته بیا سپیچ تھراپي سټارټ کړي، د خبرو انداز چې خبرې به څنګه کوي دا ماشوم هغه ورته سټارټ کړي. هغه نه پس چې ټول اپریشنونه وشي 8-9 کالو پورې، که بیا هم چېرته لږ غوندې کمی دی کې پاتې وي بیا کسمیټک سرجري سره که چېرته شونډې کې داسې یو ټک پاتې وي چې هغه بد ښکاري، صحیح نه ښکاري، هغه نه پس بیا کسمیټک سرجري سره هغه بالکل ټیک کېږي. د دې څیزونو خیال وساتئ چې کله ماشوم ته دا مسله وي کوشش کوئ چې وخت نه مخکې ډاکټر ته رسوئ. دا بالکل ټریټیبل دی، د دې علاج 100% شته دی. ماشوم بالکل ټیکېدلی شي لکه څنګه د عام انسانان دي داسې ټیکېدلی شي. مهرباني.